له ټولو دوستانو ملګرو خوږو ملګرو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې ښکلي ښکلي شعرونه برابر کړي وو او دغه په دغه نننۍ ناسته کې داسې ښکلې فضا او ښکلی وخت ښکلي یاران په دغه بنډار کې راسره شریک کړه ډېره زیاته مننه کوم له ټولو څخه اسدالله عابد صاحب څخه له ښاغلي سمیع الله عادل صاحب څخه همدارنګه محمد ایوب داودي صاحب څخه همدارنګه حضرت بلال شینواري صاحب څخه سردار ولی مومن صاحب څخه او خان عالم شریفي صاحب څخه ډېره زیاته مننه کوم همدارنګه خوستي صاحب څخه ډېره زیاته مننه کوم او له خپل ځان خوشحال جبارخیل صاحب ډېره مننه همدارنګه عبدالقدوس میاخیل صاحب څخه ډېره زیاته مننه او اخرنی ملګری امان الله منګل صاحب څخه ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوو چې دغه نننۍ ناسته کې ښکلي شعرونه راسره شریک کړه اوس د غونډې پای البته اتڼ لرو او اتڼ به یو څو ملګري شریکه باندې په دغه یو ښکلې ساحه کې په دغه شنه ساحه کې وړاندې کوو او وطنوالو ته به ښایي چې موږ په وطن چې هماغسې مین یو هماغه د وطن کلتور دغلته هم موږ کولی شو چې هماغه خپلی کړو هغې ته احترام لرو ژوندی وساتو نو اتڼ ته راځو او اتڼ کوو دوستانو تاسو چې اتڼ ولیده څنګه ښکلی اتڼ و ټول دوستان پکې ډېر ښایسته تاسو ډېر ښایسته څرخونه یې وخوړله او خصوصا پکې میاخیل صاحب او همدارنګه خوستی صاحب او همدارنګه مومن صاحب داودزی صاحب ټولو منګل صاحب ټولو پکې ډېر ښایسته ونډه درلودله او اتڼ ولیده خدای دې وکړي چې تاسې خوښ سوی یې تاسې هم خوښ سوی خپل اتڼ په خپله زما خو ډېر زیات خوښ شو نو اوس راځو په اخره کې دعا ته راځو ښاغلي امان الله منګل صاحب څخه بیا هم هیله کوو چې دغه اخرنۍ د پای دعا وکړو او دغه نننۍ پرتمینه ناسته په همدې ځای پای ته ورسوو امین یا رب العالمین